بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم تاسو ملګری تاسو دوست تاسو ورور مختار علي صابر په پروګرام د پښتو ژبې خدمت کې تاسو سره حاضر یم. بلکې تاسو دا پته ولګي چې دا پروګرام زمونږ یو کشر دی چې دا محمد نوم دی، ما سره په خوا کې ناست دا پروګرام هغوی چلی خو هغوی نن د درناوي دپاره ما له مایک راکړه چې تاسو ستاسو حق جوړېږي، ستاسو د پښتو ژبې سره مینه ده، نو دا پروګرام تاسو چلوئ، دا د موږ له درناوي راکړه. زه یو جهان مننه کوم ملګرو. لکه څنګه تاسو دا پته را چې موږ کلي په کلي چم په چم کوڅه په کوڅه په هغه شاعرانو پسې ګرځو کوم شاعران چې د ډېر ښه شاعرۍ سره په تیارو کې پټ ناست دي. نن هم موږ سره دغه رنګ یو ډېر ښه شاعر چې په حقیقت کې د تعارف محتاج نه دی، د هغه یو ځان له یو نوم دی، یو دنیا ده، د مزاح په دنیا کې دا هم یو ډېر لوی مقام دی، په سنجیده دنیا کې هم دغه یو ډېر لوی مقام دی. هغه وایي چې کوسنۍ که پخوانی ژبه ده، کوسنۍ که پخوانی ژبه ده، انګلیش منم چې د خانۍ ژبه ده. زه به ترې داسې ډېرې ژبې زار کړم، پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده. نو راځئ چې د هغوی سره ملو شو چې د هغوی نه د هغوی د ژوند په حالاتو، د هغوی د شاعرۍ په حالاتو څه پوښتنې کړو. جعفر علي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جعفر علي صاحب څنګه یې، ښه یې تکړه یې؟ الله فضل دی. ډېره مننه جي. د ملګرو سره کوم کتونکي چې موږ ګوري نو هغوی سره لږ خپل لنډه غوندې پېژندګلوي کوي چې ستاسو نوم څه دی، ستاسو د والد صاحب نوم څه دی، تاسو د کوم ځای؟ زما خپل نوم جعفري دی او تخلص مې جعفر دی او په سکول کې د استاد په حیثیت باندې کار کوم او شاعري مې د تقریبا د 1985 نه مخکې شروع کړې. بلکې عارف صاحب او پریس صحرایي صاحب دا زموږ د سکول ټیچرانو او ډېر ښه شاعرانو، نو بس هغوی به زموږ په مخ کې دا شعرونه وي، نو زموږ هم ورسره شوق را پیدا شو او دا شاعري م شروع کړه ډېر وخت نه. او بیا مونږ که تا ته یاد شي نو په سکول باندې به ډرامې هم کولې، په هغې کې مونږ حصه اخېسته. نو بس دا لګیا یو تر دې دمه باندې پورې شاعري راورسېده او لګیا یو کوو. ډېره زیاته مننه جعفر صاحب. حقیقت خبردار چې جعفر صاحب کوم خبرو وکړي دا ټولې د ستاینې وړ دي، همدغه شانتې وه دا دوی چې کوم خبرو وکړي په دغې دوران کې زموږ د دوی شاعري، د دوی زموږ د دوی د وخت کومې ډرامې مزاحیه د عارف استاد د لاس لیکله هغه الحمدلله تر اوسه پورې جمدی دي. کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته ما ووایي چې دا ډېر ښه شاعر دی او د دوی نه مونږ مرکه کوو، نو مونږ ورځو د دوی په طرف باندې یو ځل بیا چې دوی مونږ سره خپل شعرونه شریک کړي. خو په دې شعر باندې چې خرڅ نشم مرایې نشم جانان شم غلام نشم، خرڅ نشم مرایې نشم جانان شم غلام نشم، دې د زمانې ټیټ شوي سر ته په سلام نشم، او نر یم پښتون یم مور سیزنۍ کې کلک تړلی وم، نر یم پښتون یم مور سیزنۍ کې کلک تړلی وم، ملګری د مظلوم شم د سامراج د خولې پیغام نشم. جعفر علي جعفر صاحب تاسو مهرباني وکړئ کتونکي په تمه دي تاسو خپل کلام ووایئ راته. ډېره مننه مختار علي صابر صاحب. دا زه به ګرانو کتونکو مینوالو ته خپل کلام ووایم. د لنډ بحر غزل دی صابر صاحب. دا زړګي زړګي جانانه، زړګي زړګي جانانه، سپرلی سپرلی جانانه، او نازک ته ګل د پاڼو ستا ننګي جانانه، او پروا د سر نه کوي، پروا د سر نه کوي ستا لیوني جانانه، او په غرونو سر لیوني تا یادوي جانانه، او چې ستا نامه یادوم، چې ستا نامه یادوم شي موسیقي جانانه، او ما ستا د پاره پرېښود، ما ستا د پاره پرېښود خپلو پردي جانانه، او ګیله به کوم د سپرلي، ګیله به کوم د سپرلي چې نه راځي جانانه، او لوګې کومه درته، لوګې کومه درته زه سپېلني جانانه، او روړمه زه د ښاره، روړمه زه د ښاره طالب بنګلي جانانه، او دی رقیبان په لار کې، دی رقیبان په لار کې راته ازغي جانانه، او اخري شعر دی چې ستا د دیدن د جعفر، ستا د دیدن د جعفر ډېر ارماني جانانه، زړګي زړګي جانانه، سپرلی سپرلی جانانه. ډېر ښکلی ملګرو تاسو وکته چې جعفر علي جعفر صاحب څومره ښکلی معیاري کلام لیکي. د لنډ بحر شعري اصل کې ډېره زیاته ګرانه ده، خو دا د الله طرف نه یو الهام دی چې انسان ته کېږي.
او دغه رنګې د جعفرعلي جعفر صاحب نه به مونږ یو بل غزل هم اورو زه به د هغوی ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی مونږ سره خپل دویم غزل شریک کړي. مننه وایي ډېره مننه صابر صاحب. دا بل غزل دی د مینهوالو ته ډالۍ کوم او خاص کر دې وخت کې چې موږ کوم مسافرونه ګوري د هغوی ته خصوصي ډالۍ کوم. دا غزل دی صابر صاحب چې مې د سترګو لیمه تور نه پرېږدي، چې مې د سترګو لیمه تور نه پرېږدي، خوب ته مې ستا د بنګړو شور نه پرېږدي، او اوس حوصلو ته مې څه بند جوړوي، اوس حوصلو ته مې څه بند جوړوي، زړه چې مې دم نه پرېږدي زور نه پرېږدي، او باران د غشو د بڼو وروي، باران د غشو د بڼو وروي، هغه زما زړګي ټکور نه پرېږدي، او پکې بلۍ د تنارو ورونه، پکې بلۍ د تنارو ورونه، ور چې زما د زړه په کور نه پرېږدي، او چې نه راځي راله په خوب کې چرته، چې نه راځي راله په خوب کې چرته، هغه په خپله لمن تور نه پرېږدي، او چې راخورې په رخسار کړې زلفې صابر صاحب، چې راخورې په رخسار کړې زلفې، ما د سپوږمۍ رڼا ته نور نه پرېږدي. او اخري شعر دی صابر صاحب، جعفر اوس حالات جو ډېر خراب دي، جعفره اوس حالات جو ډېر خراب دي، ما چې بخر د کوڅې نور نه پرېږدي. ډېره مننه. مرګورو جعفر صاحب چې کومه شاعري وکړه حقیقت دا ده چې په دې کې یو ډېر لوی پیغام دی د مسافرو خلکو دپاره هم زموږ دپاره هم د کتونکو دپاره هم په دې کې یو ډېر لوی پیغام دی. خو صرف په آخر کې زه دا یو خبره کومه چې مرګورو پښتو زموږ نه مسافره شوه، پښتو ډېرو خلکو پرېښوده او پښتو موږ ته په ژړا ده. خو زه بیا هم په دې باندې ډېر زیات فخر کوم چې الحمدلله پښتو واحد یو فرقه ده چې هغه شاعران دي، هغوی خپلې پښتو له وده ورکړه، د خپل زړه د وینو بخورې وله ورکړې، پښتو یې جمدی وساتله. هغه پښتو چې په کومه پښتو زما پهچان کېږي، پښتو زما نوم دقه یو سوال کوي چې زما پهچان ته یعنی زما پیژنګلو ته او ستا پیژنګلو زه یم. مرګورو زما تاسو ټول ته دا یو خواست دی چې خپله پښتو مه پرېږدئ، د هغې اورو په لاسونو کې مه ورکوئ. یعنې چا چې خپل کم قوم کم ملک کمو خلکو چې خپله ژبه پرېښې ده هغوی ډېر په ضلالت کې وي، هغوی د غلامۍ ژوند اختیاروي او هغوی خپل سر چې کوم دی د همیشه دپاره ښکته وړي، ځکه چې د هغه ژوند د غلامۍ وي. نو موږ به نن ټول کلکه او په ښه دا واده کوو چې موږ به د خپلې پښتو سره مینه ساتو، موږ به خپلې پښتو له وده ورکوو، موږ به خپلې پښتو له د زړه د وینو بخورې ورکوو چې موږ پښتو جمدی وساتو او پښتو زموږ نه مسافره نه شي، پښتو د هغې لاس له ور نه شي. ستاسو د ټولو یو جهان مننه د ګران صاحب په دې شعر باندې چې خیر که مې وجني خو بس خوله در راله نه بندوي، خیر که مې وجني خو بس خوله در راله نه بندوي، دغې قاتل ته چې په ډکه خوله جانان ووایم. ستاسو د ټولو کتونکو یو جهان مننه.